شروع کوم په نوم د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربانه ذات دی. قدرمندو کتونکو اوریدونکو یو وارې بیا محمد صدیق همراز په خپل همراز پوډکاسټ کې تاسو سره نیغ په نیغه مخاطب دی. نن یو وارې بیا یو بل ګلستان ته راغلي یو چې دغه ګلستان نه هر کال ګڼ شمېر ګلونو فراغت د دستارې فضیلت په اهمیت سره کیږي. د دغې باغچې یا د دغې ګلستان مالیار شهنشاه خطابت، شیري زبان، فصیح اللسان، لذیذ البیان حضرت مولانا مفتی نجیب الله فاروقی صاحب دامت برکاتهم العالیه چې الله تعالی ولا د ژبې حلاوت، بلاغت، فصاحت او په هغې کې د کمال ندرت او د فکر قدرت ورکړی دی. هغوی سره به نن د هغوی په ټاټوبي کې خبره کوو. حضرت د ټولو نه لاول خو زه تاسو ته په همراز پوډکاسټ کې هرکلی ویم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. زه د زړه د تهنه ستاسو شکریا ادا کوم. الله رب العزت د ستاسو دا راتګ او دا پروګرام د امت دپاره زموږ دپاره د هدایت او رحمت ذریعه جوړه کړي. آمین. هرکلی خوش آمدید تاسو ته وایم. ستاسو هم حضرت ته حیات شاکر یم چې د خپل قیمتي ژوند یو څو قیمتي لمحې هم زموږ او د همراز پوډکاسټ په نوم کې ډېره مننه مو کوم. حضرت د روایاتو مطابق په زما ډومبۍ پوښتنه هم دغه وي چې مفتی نجیب الله فاروقي صاحب کله او په کومه خاوره باندې را پیدا شو او بیا ابتدایي زده کړې د کوم ځای نه وکړې او تر کومه حده پورې یعنې فراغت یې د کوم ځای نه وشو؟ زه نجیب الله د مرحوم ولی کامل حضرت مولانا قاری عبدالله عرف نارګل قاری صاحب فرزند یم او دا کم علاقه چې دا نوتیه مسکین آباد د دې سره متصل جج بنگلا علاقه ده. د حاجی سراج الدین کوارټرې مشهورې دي. په دغه حاجی سراج الدین کوارټرو کې په دې محله کې پیدا شوی یم. زما آبایی او پیدایشي علاقه دا ده چې په دې کوم ځای کې ناست یو. صحیح. ابتدایي زده کړې او سکول تر میټرکه پورې دلته نږدې برایټ سټار پبلک سکول کې او په همدې علاقه کې ما ابتدایي تعلیم کړی. چونکه والد محترم د دارالحفاظ عبدالله ابن مسعود په نوم باندې په همدې علاقه کې د حفظ مدرسه وه. هغې سره ما د 18 سپارو حفظ وکړه او بیا زما ذوق خپل د علم دین د زده کړو او خپله دوران حفظ ما دا واړه کتابونه د خپل استاد سره شروع کړه او بیا 8 کاله د پېښور په مختلفو مدارسو کې الحمدلله ما دینی زده کړې وکړې او دور حدیث شریف د شیخ العرب والعجم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حسن جان المدنی شهید رحم الله سره په جامع امداد العلوم درویش کې مونږ وکړه او د خوشبختۍ خبره ده چې موږ د حضرت شیخ په شاګردانو کې راغلو. سند مو عالی شه او دا هغه کالو چې شعبان المعظم کې زمونږ دستاربندي وشوه او رمضان المبارک کې حضرت شیخ رحمه الله په شهادت مقام ورسېده. 2007 کې فراغت شوی. طالب العلمۍ د زمانې نه زما د درس و تدریس سره شوق نو دلته په د خپله اداره کې زه د 5مې درجې طالب وم چې ما سیکنډ ټایم د درس نظامی درس هم شروع کړی او د دور حدیث په کالم ما د فنونو دوره او اسباق به الحمدلله پړاول. د دې سره بیا د فراغت نه بعد دارالعلوم حقانیه کې د مفتی سیف الله حقانی صاحب مفتی الثقلین دا غي سره ما پریوټ افتا کړی ده او زمون دلته یو بل مشر مفتی منور شاه صاحب هغه ماته د افتا اعزازي سند را کړی دی او بیا د درس او تدریس سره وابستګی ده. په دې مسجد کې الحمدلله موږ د درس او تدریس آغاز وکړ. د پهلا کال باندې موږ 3 درجې او بیا داسې ورو ترقی کېده نو بیا الحمدلله وړه دوره غټه دوره نو 15 کاله ما الحمدلله بخاری شریف پړاو کا. په ډومبي کال دور حدیث کې
من سره 8 طلبه خجي په دویم کال 13 طلبه جی. په دریم کال 19 طلبه په څلورم کال 30 طلبه په پنځم کال 32 طلبه ماشاء او سخ کال الحمدلله دور حدیث شریف کې من سره 75 طلبه اغا زیر تعلیم او زیر نگرانی دي دا ز صرف دا یو کلاس چې کم دور حدیث کلاس دی او اتمه درجه ده د دې نه پس طالب العلم لقب بدل شو عالم دین لقب ملاو شي بالکل نو دا زه د هغه کلاس خبره کوم ماشاء او وړه دوره کې زمونږ یو سالانه وړه دوره خجي په هغه کې منګه 20 نه 30 پورې تعداد ساتو زیات نه ساتو زمونږ مسجد او مدرسه جی تعداد زیات گنجائش پکې نشته خو بیا په درې میاشتو کې په سکند ټیم کې خجي د ماسپخین مونځ نه تر ماښام مونځ پورې یوازې ځان باندې زه د وړې دورې د کال د 9 میاشتو سبق په 3 میاشتو کې پاړاو ماشاء الحمدلله هغه کې موږ سره 300 تعداد طلبه کرام ماشاء الله دا حضرت په دې نوتیا مسکین آباد مدرسه عبد الله ابن مسعود کې او جدا زمنګ په دې اداره کې الحمدلله خو دا یو وضاحت کوم چې دې کال طلبه او تعداد دومره زیات شو چې زمنګ په مسجد تاخانه کې او په مسجد کې اغا نه زیدل نو بیا منګه د صدر کې مسجد اقصی د شپږ کاناله کې لوی مسجد دی دا یو کلاس الته منتقل ک نو سحر د 2 بجو نه 1 بجې پورې بدلته درسو د 2 بجو نه تر ماښام مونځ پورې به مسجد اقصی کې درس صحیح ماشاء الله